راځئ تعلیم راځئ تعلیم راځئ تعلیم وکړئ او وروزئ ځامن په علم د دې هېواد د پوهنې وزارت له لوري د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا علمي غړو د روزنیزو مهارتونو او وړتیاوو لوړولو په موخه شپږ ورځنی روزنیز ورکشاپ د یاد وزارت د نصاب او د ښوونکو مسلکي پراختیا لوی رئیس الحاج مولوي اولګل ایوبي د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا رئیس مولوي محمد ابراهیم عمري مسؤلینو کارپوهانو او استادانو په حضور کې په رسمي ډول پرانیستل شو. په پیل کې د پوهنې وزارت د نصاب او د ښوونکو مسلکي پراختیا لوی رئیس ګډونوالو او حاضرو مېلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د ورکشاپ په اړه هر اړخیز معلومات وړاندې کړل او ویې ویل د دغه ورکشاپ له پیلولو یې اساسي موخه د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا علمي غړو د مسلکي وړتیاوو او تدریسي میتودونو پیاوړتیا د هېواد په ښوونځیو کې د ښوونکو د میتودیکي مهارتونو وده او د ښوونیز کیفیت لوړوالی دی. ورپسې د یاد وزارت د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا رئیس مولوي محمد ابراهیم عمري په خپلو خبرو کې د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا علمي غړو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او لاسته راوړلو په اړه هر اړخیز معلومات وړاندې کړل او د یادو ښوونیزو پروګرامونو پر دوام یې ټینګار وکړ. غونډه دعایي په لوستلو سره پای ته ورسېده.